د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په یوه اونۍ کې د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک له لوري د 13 اګست میاشتې په 1 نیټه راپور خپور شو چې په دغه راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت په برخه کې ترسره شوو پرمختګونو ته اشاره شوې وه. په راپور کې ویل شوی و چې اقتصادي وضعیت د تیرو میاشتو په پرتله ښه شوی او په بېلابېلو برخو کې خلکو ته په ښه کیفیت خدمات وړاندې شوي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د اقتصادي وضعیت په تړاو د نړیوال بانک له لوري د خپاره شوي راپور ستاینه وکړه او ویل چې په دغه راپور کې راغلي واقعیتونه او پرمختګونه یې وایني واقعیت دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د سنبلې په 11 نیټه په خپل کاري دفتر کې په کابل کې د ایران له سفیر ښاغلي حسن کاظمي قومي سره وکتل. په دغه لیدنه کې دواړو لورو پر سیاسي او اقتصادي مسایلو او همدارنګه مختلفو برخو کې پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې او ټینګار وشو چې د یادو اړیکو د پیاوړتیا لپاره د دواړو هیوادونو هڅې وکړي او چا ترې دا فرصت په لاس نه ورکوي چې دغو اړیکو ته زیان ورسوي. همدارنګه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د سنبلې میاشتې په 15 نیټه د افغانستان امریکا سوداګرۍ خونې او د افغانستان سوداګرۍ شورا له لوري د افغانستان سوداګریز او اقتصادي اړیکې تر سرلیک لاندې جوړ شوي کنفرانس کې ګډون او وینا وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په بهر کې میشت افغان او بهرنیو پانګوالو ته ښه راغلاست ووایي او زیاته کړه چې اوس مهال په افغانستان کې د سرتاسري امنیت په راتلو سره په بېلابېلو برخو کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره شوې ده. محترم ملا صاحب ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارات یې بشپړ ملاتړ کوي او په دغه برخه کې ورته ټول اړین سهولتونه برابروي.